سلامونه او نیکی هیلې دوستانو، بیا هم امان الله احمدزی په بل اکسرسایز کې تاسو سره ده. دوستانو په یاد ولرئ، کوشش وکئ تکرارا هر ویډیو وګورئ. که چیرې کوم شی نه پوهیږئ ویې دروئ، چک یې کئ، مونږ سره په کومنټ کې شیر کئ. انشاءالله زه به تاسو ته زر تر زره جواب درکوم، او د کوم سایټ څخه موږ استفاده کړی دا معلومات هم به درکوم. نو خپل کومنټ، لایک، ډسلایک دا شیان مه هېروئ. نو راځئ چې درس ته شروع وکړو. Je peux stationner derrière ce véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. دوستانو سوال دا ده، وایي زه کولی شم چې د موټر شاته موټر پارک کړم؟ نه، دلته اجازه نه لرم. Je continue en face. Oui, réponse A. Non, réponse B. La signalisation indique une zone de rencontre, réponse C. Une aire piétonne, réponse D. دوستانو وایي زه مخامخ تلی شم. دلته تاسو دا سره اشاره وینئ، دا تاسو چیرې هم چې وینئ موټر دپاره اجازت نشته چې ننوځي، په دا نه ده. سیګنالیزاسیون اندیک دا اشارې موږ ته ښیي څه؟ ان زون د rencontre ان ایر پیتون، یو ساحه ښیي، یو زون ښیي چې هر چا سره به مخامخ کیږي. زون د rencontre هغه ځای ته ویل کیږي چې هغلته به ته موټر تا ته مخامخ کیږي، بایسکل والا مخامخ کیږي، پیاده رو څوک چې په خپو ګرځي هغه به تا سره مخامخ کیږي، او ستا سرعت به د 20 نه هلته زیات نه وي. دغه ساحه اوس دا اشاره موږ ته دا زون د rencontre ښیي. ایغ پیتون دا ایغ پیتون نه ده. به زموږ جوابونه بی او سی صحیح ده. Je mets le pied devant le frein. Oui, réponse A. Non, réponse B. وایي زه به خپله خپه د برک تر شا ږدم، یا مخې ته ږدم، وبخئ، د برک په مخه کې ږدم. دوستانو تاسو وینئ چې ښي غاړې ته پارکینګ ده، چپ غاړې ته بل موټر راغلی ده. کیدای شي دوی دې ځای نه ناڅاپ کوم بل موټر یا ووځي یا یو څه یا بل څه. نو دلته به خامخا تاسو خپل خپه برک ته اماده کوئ چې موټر د ناڅاپي کوم خبر په حالت کې ودروئ. J'utilise les feux de croisement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les feux de route. Oui, réponse C. Non, réponse D. دوستانو تاسو ته په تیر اکسرسایز کې ما ویلې کله چې کوڅه اکلاغې نه وي، اکلاغې نه مطلب دا چې رڼا نه وي، نو تاسو فو د croisement نشئ استفاده کوئ، دا به نو نیسو. وبخئ، له فو د غوت کله چې کوڅه رڼا نه وي، تیاره وي، نو تاسو فول چراغونه لګوئ شئ. دلته ګورئ تاسو ته معلومات لیکل شوی، کولی شئ چې ویې لولئ. éclairage صحیح ده؟ Le champ visuel d'un conducteur à l'arrêt est d'environ 180 degrés. Réponse A. 60 degrés. Réponse B. À 130 km/h est d'environ 60 degrés. Réponse C. 30 degrés. Réponse D. دوستانو سوال دا ده، وایي د ډریور د لیدو ساحه چې ده کله چې موټر ولاړ څومره وي؟ 180 درجې که 80 درجې؟ 180 درجې. مطلب دا ده چې 180 درجې به دی لیدی شي. دویم جز کې ویل شوی ده که چیرې 130 کیلومتره پر ساعت دی سرعت کې ده، نو دی به څومره درجه وویني، مطلب څومره ځای به ویني. 80 درجې لاره به ویني یا 80 درجې ساحه به ویني که 30 درجې.
نو په دغه حالت کې 10 درجې دی لیدی شي. دې کې معلومات یې تاسو ته درکړل شوی ده. Lors d'un chargement, je place de préférence les gros bagages au sol dans le coffre, réponse A, sur la banquette arrière, réponse B. Les petits bagages sur la plage arrière, réponse C, au sol devant la banquette arrière, réponse D. د موټر بارولو لپاره کې je place la préférence زه به دا ښه ګڼم چې څه وکړم le gros bagage غټ بیکونه چیرته کېږدم au sol dans le coffre B sur les banquettes arrière غټ بیکونه چیرته کېږدم په شا په ډاله کې کېږدم او که شا سیټ کې شا ډاله کې کېدی که نه le petit bagage وړاکی بیکونه به چیرته ږدي sur la plage arrière په شاتنی سیټ کې ږدئ او sol devant le banquette arrière او یا د ځمکې د پاسه د شا بانکیټ یا د شا سیټ مخه کې شا سیټ مخه کې او کوم ځمکه کې چې ده هغه کې به خپل وړه بیکونه ږدئ. Le rôle des feux de route est de voir loin, réponse A, d'être vu, réponse B. وایي د تیز چراغونو او یا د فول چراغونو رول چې شی ده یا مثال د خبرې څه دپاره ده د voir loin چې لرې ووینې یا د être vu یا ښکاره شي نو دا خو دې دپاره ده چې لرې ساحه ووینې بس ای جواب صحیح ده. Pour stationner dans ce parking, je braque les roues à gauche. Réponse A. J'enclenche le frein de parquage. Réponse B. Je replie obligatoirement les rétroviseurs. Réponse C. په دغه پارکینګ کې د پارکولو دپاره A. Je braque les roues à gauche. زه به ټایر چپ خواته تاوم دا صحیح نه ده. B. J'enclenche le frein de parquage. زه به څه کوم هغه هینډ بریک هغه به کش کوم. C. Je replie obligatoirement les rétroviseurs. دا وایي ضروري ده اجباري ده چې زه به خپل آینې قط کوم یا شیشې قط کوم. دوستانو کله چې تاسو په پارکینګ کې دروئ نو انکلانش frein de parquage نو تاسو هغه هینډ بریک به ساتئ. Mes passagers adultes ne sont pas attachés. Je suis responsable légalement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je suis garant de leur sécurité. Oui, réponse C. Non, réponse D. وایي زما ځوان سوارلی خپل کمربند نه دی اچولی نو زموږ تاسو په پښتو کې سوارلی ورته وایي او که مسافر یې وګڼئ هم صحیح ده و دی کمربند نه دی اچولی. je suis responsable légalement قانوني په طور زه به یې د مسؤول یم نه ځکه هغه دوی ځوانان ده هغه دوی په خبرو پوهیږي هغه دوی په هر څه پوهیږي. Je suis garanti de leur sécurité. Je suis garante de leur sécurité. زه به د هغه دوی د سکیورټي یا د امنیت ګارانټي ورکوم. بالکل ته ډریور یې ته به د هغه دوی امنیت ته توجه کوې نو مطلب دا شو که چیرې ځوان سوارلی دي او خپل کمربند نه اچوي هغه ستا مسؤلیت نه ده خو ته به د هغه دوی د امنیت خیال بساته. En cas de somnolence pendant la conduite, boire un café est suffisant. Oui, réponse A.
Non. Réponse B. دوستانو وای د خسته او یا د خوب په حالت کې ډریوري کول یو کافي سکل کافي ده. دوستانو دا په یاد ولرئ کله چې تاسو باندې داسې یو حالت راځي او تاسو چیرته سفر ته ځئ او لرې لارې نو هر 2 ساعته بعد که چیرې تاسو خسته هم نه یاستئ موټر به دروئ یو تفریح به کوئ خپل ځان به ریفریش کوئ بیا به ډریوري ته کینئ نو دا یو کافي خو دې ته هیڅ کله هم بس کیږي نه نو د جواب صحیح نه ده. Dans cette situation, je fais un appel lumineux, réponse A. Je serre à droite et je passe, réponse B. Je m'arrête, réponse C. Je klaxonne, réponse D. په دغه حالت کې زه به څه کوم؟ څلور جوابونو څخه یو یا دوه هر څومره چې امکان یې انتخابوو. A. Je fais un appel lumineux. زه به یو چراغ ورکوم. نو چراغ څه ته ورکوي؟ خو هغه روان ده. B. Je serre à droite et je passe. زه به لږ ښي غاړه نیسم او به تېرېږم. نه. Je m'arrête. زه به درېږم. Je klaxonne او یا به زه ورته هارن کوم. نو دا واضح خبره ده چې زه به درېږم او پرېږدم چې هغه سړک ته ننوتو بیا به زه روانېږم. Pour éviter une surconsommation liée à la climatisation, je limite à 5 degrés la différence entre l'intérieur et l'extérieur. Réponse A. J'aère le véhicule avant d'allumer la climatisation. Réponse B. Je laisse toujours la climatisation en mode automatique. Réponse C. Je ferme bien les fenêtres lorsque j'utilise la climatisation. Réponse D. دوستانو د ډېر ادر لپاره چې ډېر تیل مصرف نشي او د څه شي په دلیل د دې په دلیل چې زه ایر کنډیشن لګوم نو زه به دلته د دغه جوابونو څخه کوم کارونه کوم. A. Je limite 5 degrés différents entre l'intérieur et l'extérieur. زه به 15 درجې سره فرق ساتم. نو 15 درجې د باندې هوا نه به دننه کم ساتو. یو. J'aère le véhicule avant d'allumer la climatisation. ایر څه مطلب ده؟ دنه مطلب دا ده چې کله تاسو موټر چیرته درولی او تاسو دنه مخه چې خپل موټر ایر کنډیشن ولګوئ یا دروازې واسکئ که دروازې وازېدو امکان نه شیشې کته کوئ چې هوا پکې بدله شي بل هغې نه بیا تاسو ایر کنډیشن ولګوئ. Je laisse toujours la climatisation en mode automatique. زه همیشه هغه په اتومات حالت کې ساتم. نه دا جواب غلط ده. D. Je ferme bien les fenêtres lorsque j'utilise la climatisation. کله چې زه ایر کنډیشن استفاده کوم نو زه به خپل د موټر شیشې به ښه بندې ساتم. نو A, B او D جوابونه صحیح ده. Premier sur les lieux d'un accident, je dois dans l'ordre. Alerter, protéger, secourir. Réponse A. Secourir, alerter, protéger. Réponse B. Protéger, secourir, alerter. Réponse C. Protéger, alerter, secourir. Réponse D. دوستانو دا سوال مخکې هم کار شوی ده. بیا به زه تاسو ته ووایم کله چې تاسو داسې یو حادثې ځای ته رسیږئ نو اول به څه کوئ؟ اول به پروتیژې کوئ. پروتیژې نه مطلب دا ده چې هغه ساحه به سکیور کوئ به امن کوئ. مطلب دا ده چې ساحې ته به دا تخیانګ ولیدئ دا مثلث دا به 10 متره مخکې ږدئ داسې واسکټ به اول به ځای به داسې محفوظ کوئ. ورپسې الختې دغه حالت ته وایي چې تاسو واسکټ واچوئ
دې ته الیختې وایي. بیا سیکوري بیا به نجات ورکوئ. نجات نه مطلب دا ده که چیرې ساه یې بند و په هغه صحیح طریقه یاد شوی، که چیرې کوم ځینه وینه بهېده وینه دروئ، نو دلته به تاسو ته اول وګورئ. اول پښوتې دلته راغی، الیختې دا راغی، سیکوري دا راغی. صحیح ده؟ نو دا ډي جواب صحیح ده. تاسو موټر کې یاستئ، وګورئ چې حالت ښه صحیح فکر وکړئ چې څه حالت روان ده. Je peux dépasser immédiatement. Par la gauche, oui, réponse A. Non, réponse B. Par la droite, oui, réponse C. Non, réponse D. دوستانو تاسو ته مې ویل چې توجه وکړئ چې څه روان ده. ګوره موټر مونږ نه تیر شو، دا بل موټر هم روان ده، کیدای شي تیر شي کیدای شي نشي. خو دلته ویل شوی ده je dépasse immédiatement. زه عاجل طور سره زر تر زره زه کولی شم چې دې موټر د مخه لاړ سمه. نو دا بل موټر چې تاسو وینئ دلته زموږ موټر کونې ته رسېدلی او دا موټر لا اوسه ختم نه ده. نو ته چې کله چپ غاړې ته وځې خامخا به موټر ټکر کوي، دا به نو نیسو. par la droite آیا د ښي غاړې نه مونږ کولی شو چې سبقت وکړو؟ ښي غاړې نه هم تاسو اجازه نه لرئ. دا په یاد وساتئ چې هیڅکله موټر د ښي غاړې څخه سبقت نشي کوی، په دا به هم نو نیسو. Je modifie la pression des pneus en fonction de la charge du véhicule, réponse A. De l'usure des essuie-glaces, réponse B. De la longueur du trajet, réponse C. دوستانو وایي زه د خپل د ټایر هوا ساتم. نظر څه ته؟ A. د la charge de la véhicule د ویکیول وبخئ د څومره وزن چې زما په موټر کې ده هغې وزن په حساب به د هغه هوا ساتم. بلکل. د l'usure des essuie-glaces essuie-glace دلته هیڅ مربوط کیږي نه ورونو. essuie-glace نه مطلب دا ده چې هغه کوم څه چې زموږ تاسو شیشې پاکوي او یا برف پاک ورته وایي د هغه شی ده. د longueur de la trajet او یا د سفر د اوږدوالي په حساب. بلکل کله چې زموږ سفر ډیر اوږده سفر وي د هغه په اندازه به موږ تاسو خپل ټایر هوا جوړوو او څومره چې وزن پې د هغه په حساب به جوړوو. نو A او C جوابونه صحیح ده. En anticipant le comportement des autres usagers, je réduis le risque d'accident. Oui, réponse A. Non, réponse B. دوستانو دلته موټر یا خراب شوی یا هر څه چې ولاړه خو دی. نو دلته سوال شوی ده وایي en anticipant le comportement des autres usagers. پیش بینی کول د نورو ډریورانو رویې ته. je réduis le risque d'accident. نو زه د خطره د اکسیډنټ کموی شم. بلکل کموی شي. دا به ونیسو. Dans ces conditions, j'enlève la neige sur l'ensemble du pare-brise, réponse A, sur l'ensemble des vitres latérales du véhicule, réponse B, sur le capot uniquement, réponse C, sur les blocs optiques, réponse D. په دغه حالت کې ژبه واوره لرې کوم. کوم ځینه؟ A. sur l'ensemble des pare-brise د دواړو شیشو څخه. پاغبغیز ورونو د موټر مخې شیشه او شا شیشه ته پاغبغیز وایي. دا صحیح ده. B. sur l'ensemble des vitres latérales du véhicule د دواړو شیشو د طرفه نه. vitres latérales ورونو دغه شیشه ته وایي چې دا د موټر دروازې د پاسه یي. دته vitres latérales وایي. دا به ایسته کوئ ته. sur le capot uniquement ځان ته د بانت د پاسه نه.
sur le bloc optique او زموږ تاسو د چراغو د پاسه چې هغه به ایسته کوئ ګورو چې صحیح دی او که نه Un GPS mal paramétré est source de distraction. Oui, réponse A. Non, réponse B. De danger. Oui, réponse C. Non, réponse D. غلط ترتیب کول د جی پی ایس څه کیږي یا د څه منبع ده د distraction د ګډوډۍ بالکل کله چې جی پی ایس غلط تاسو جوړ کړئ نو ګډوډي به کیږي د دانجې امکان لري چې کوم خطر هم تاسو ته مخه شي Je circule à 130 km/h. La distance de sécurité avec le véhicule devant moi est suffisante. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis. Oui, réponse C. Non, réponse B. 130 کیلومتره پر ساعت زه سپیډ لګوم د امنیتي فاصله د مخکې موټر سره کافي ده او که نه ورنه دا فاصله بیخي کافي نه ده تاسو وینئ دته به نه نیسم زه غلطي زه به سرعت کموم او که نه بالکل سرعت کم که Je suis sur une route. À sens unique, réponse A. À double sens, réponse B. دوستانو مخکې دنه چې د جواب ورکو یا ورې تاسو ویډیو پوز کړئ یا د جواب به خامخا ماته په کومنټ کې لیکئ چې دا به یو طرفه یي که د طرفه یي تاسو ته فقط لږ یو څو ثانیې وخت درکوم صحیح ده راځئ چې اوس کار پې وکړو ما تاسو ته ویلي وو کله چې داسې یو عکس تاسو ته مخې ته راځي عکس غټ کړئ او بالا هغې نه بیا یې وګورئ چې کومه سي حالت ده ګورئ دا عکس تاسو ته غټوم دلته وګورئ دا اشاره شا تاسو ته ده که مخه یې تاسو ته ده شا یې ده که نه دا یو دویم دغه بل اشاره چې ایس نه ښکاري ډېر ضعیف ښکاري دا هم یو اشاره ده چې سړک د پاسه ده نو دا مطلب مونږ ته ښیي چې دا سړک دو طرفه ده صحیح ده وبخئ دو سرکه ده دا دوبل سانس نو تاسو نه د جواب په کومنټ کې انتظار لرم La plaquette de frein se situe en A, réponse A, en B, réponse B. دوستان هلته ویل شوی ده چې د بریک برشونه موږ تاسو ورته برش وایو که نه وای دا په A کې ده که په B کې ده نو A چې ده خو درم ده او B چې ده دا برش ده نو B صحیح ده Augmenter le son de la radio m'aide à rester vigilant. Oui, réponse A. Non, réponse B. د رادیو غږ جي کول وای ما هوښیار ساتي او یا ما بیدار ساتي دا امکان نه لري ورونه دا هم یو تکراري سوال دی د تېرو اکسرسایزونو Je roule plus vite que le camion. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le conducteur du camion peut me voir. Oui, réponse C. Non, réponse D. وای زه د کمیون څخه تیز ځم نو دا خو واضح خبره ده چې د هغه نه مونږ تېر شو دویم ته ورسېدو دا صحیح ده Le conducteur de camion peut me voir د دې کمیون ډریور کولی شي چې ما وویني ما تاسو ته ویلي وو کله چې تاسو ته د مخکې موټر دا آینې ښکاره شي دا زما ماوس چپې ده نو د دې ډریور تاسو لیدی شي نو دا به هم ونیسئ
l'hiver, j'allume le moteur de mon véhicule 5 minutes avant d'y entrer pour profiter d'un habitacle chauffé. Oui, réponse A. Non, réponse B. په ژمي کې وایي زه 15 دقیقې مخکې موټر لګوم چې زما بانټ یا زما موټر ګرم شي. دا به صحیح دوستانو دا زموږ وطن غونته نه دی. دلته نه، دلته وایي پولوشن جوړیږي، یو څه بل څه کېږي. فقط اول کیلومتر تاسو کولی شئ چې سلو لاړ شئ، خپل موټر ګرمیږي، ګرموی شئ په هغه طریقه. نو دلته لا زیاتو معلوماتو لپاره ښي غاړې ته لیکل شوی ویل ولئ. La ceinture est obligatoire pour les passagers adultes. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour les passagers enfants. Oui, réponse C. Non, réponse D. دوستانو سوال ده، وایي کمربند چې ده دا ضروري دی pour le passager adulte، د ځوان مسافرو دپاره یا ځوان سوارلۍ دپاره. بالکل. pour le passager enfant، د ماشومانو مسافرو دپاره هم. بس مطلب دا ده چې څوک چې موټر کې کینی ټولو دپاره کمربند ضروري ده. Je suis titulaire du permis de conduire depuis 6 mois. Sur autoroute, je peux circuler à 130 km/h, réponse A, 110 km/h, réponse B, 100 km/h, réponse C, 90 km/h, réponse D. دوستانو شپږ میاشتې کېږي چې ما خپل ډرایوري لایسنس لاسته راوړی. په اتوغت کې زه کولی شم چې موټر وځغلوم 130 کیلومتره، 110 کیلومتره، 100 کیلومتره، 90 کیلومتره. دوستانو دا کله چې تاسو خپل لایسنس لاسته راوړی نو په شپږ میاشتو اولو کې تاسو کولی شئ چې موټر 110 100 90 کې وځغلوئ. مطلب دا ده چې همیشه 10 درجې یا 10 کیلومتره کم بځغلوئ. صحیح ده؟ نو ګورو چې صحیح ده جوابونه او که نه. Je cède le passage. Dans la situation 1, oui, réponse A. Non, réponse B. Dans la situation 2, oui, réponse C. Non, réponse D. دوستانو سوال ده دلته دا ویل شوی ده چې وایي زه لاره ورکوم. صحیح ده؟ په اول حالت کې تاسو لاره ورکوئ، که قانونه راست پر چپ کې واچوئ هم نه ورکول کېږي. نو صحیح ده. په دویم کې هم موږ نه سوال شوی ده چې صحیح موږ دته لاره ورکوو او که نه. دویم کې به هم ورته لاره نه ورکوو. وګورو چې زما جواب صحیح ده او که نه. زه هم پرې نه پوهېږم. دلته به دلیل یې موږ تاسو ولټوو چې څه دپاره. ښه ورونو دلته د دپاره موږ که نه قانون راست پر چپ کې باید په دویم حالت کې موږ دته باید لاره ورکوو. خو دا چې دا یا د کوره وځي یا د ګراجه وځي. نو کله چې د کور نه یا د ګراج نه راوځي او سړک ته، نو هغه وخت کې قاعده راست بر چپ نه عملي کېږي. صحیح ده؟ نو دلته دوی به موږ ته لاره راکوي. Je suis bien placé. Oui, réponse A. Non, réponse B. دوستانو د مخامخ تګ دپاره زه دلته په دغه سړک یم. ښي خواته وینئ دلته بایسکل ده، چپ خواته بس ده. نو آیا زه صحیح یم که نه؟ بالکل صحیح یم. Refuser d'obtempérer en mettant en danger la vie d'autrui est passible d'une peine de prison de 5 ans, réponse A, d'une amende de 75 000 €, réponse B, d'une obligation de soins, réponse C.
دوستانو وایي رد کول چې د نورو ژوند په خطره کې اچول شوي نو په دغه حالت کې به تاسو ته کوم جریمې برابریږي Donc, peine de prison de 5 ans 15 کاله به جریمه یې تاسو ته او 15,000 نقدي جریمه به دا د ورونو زیاتو معلومات تاسو کولی شئ چې دلته ویل ولای Je peux rouler à 50 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. 70 km/h. Oui, réponse C. Non, réponse D. دوستانو تاسو ولید سرعت وایي زه کولی شم چې 50 کیلومتر پر ساعت لاړ شم دا خو صحیح ده 70 کیلومتر خو آیا زه 70 کیلومتر پر ساعت کولی شم چې لاړ شم او که نه نو دلته زه هم نه پوهېږم چې څنګه چل ده دلته یا ښار ته ننوځو یا وځو که چیرې ښار ته ننوځو خو نه به یې نیسو راځه نه به یې ونیسو څه راوځي بلکل صحیح ده مونږ تاسو ښار ته ننوځو او په ښار کې سرعت څومره دی 50 کیلومتر ده صحیح ده نو باید قانون ته مراعات وکړو Le compte tour permet de contrôler la vitesse de fonctionnement du moteur. Oui, réponse A. Non, réponse B. Aide à la conduite économique. Oui, réponse C. Non, réponse D. دوستانو کنتور هغه کوم ستنه او هغه کوم ستن چې زمونږ په سویچ بورډ کې او زمونږ تاسو ریزنګ ښیي صحیح ده هغې ته کنتور وایي وایي دا زمونږ تاسو ویټس کنټرول دپاره او د موټر د کنټرول دپاره ده که نه نو واضحا هغه همدغه دپاره ده هغه کوم ستنه چې سرعت ښیي که نه اید à la conduite économie موږ تاسو ته به کومک کوي چې اقتصادي ډرایو وکړو بلکل ګورئ کله چې تاسو هماغه د ریزنګ ستنې ته که توجه وکئ مثال که په یو ګیر کې تاسو ریزنګ ډیر پورته ځي زر بل ګیر ته واچوئ نو مطلب دا ده چې تیل به کم مصرفیږي او که چیرې هغه نه نو بیا تاسو د موټر د ډیر موسم او یا د ډیر ریز نه خبرېږئ او بس روان اوسېږئ همداسې نو دا یې فایده شوه که نه L'anxiété au volant peut entraîner une augmentation de la vigilance, réponse A, du temps de réaction, réponse B, de la distance de freinage, réponse C. دوستانو l'anxiété au volant peut entraîner une augmentation anxiété کوم حالت ته وایي هغه موږ تاسو په ژبه کې اضطراب ته وایي اضطراب مطلب دا ده چې تشویش یا مثال د خبرې ګډوډي حالت ګډوډي داسې مطلب چې تاسو د مغزه نه ګډوډي یاستئ تکلیف عصبي یو څه نارام یاستئ دا وایي څه اضافه کوي د لا ویجلانس ستاسو هوښیارتیا اضافه کوي نه د ټیم د ریاکسیون تاسو هغه وخت اضافه کوي چې تاسو موټر دروئ د لا دیستانس د فریناژ او یا د برک نیولو ساحه زیاتوي دا به ستاسو ټایم د ریاکسیون زیاتوي مطلب دا ده چې که چیرې تاسو په 1 سیکنډ کې موټر دروئ په 2 به درېږي درنه که په 2 دروئ کیدای شي په 3 ودرېږي نو دا به تاسو ته اضافه کوي Toutes les places de stationnement sont occupées. Ce stationnement est
Gênant, réponse A. Interdit, réponse B. Cet automobiliste encourt une amende, réponse C. Un retrait de points, réponse D. ټول پارکینګونو ځای بند دی. داسې پارکول وایي څه شی ده؟ ژنان ناراحت کننده ده. انتقدي منع ده. دواړه ده. دا یو تکراری سوال ده ورونو د مخکې اکسرسایز نه. سه اتوموبیلیست انکار دا موټروان به څه لاسته راوړي؟ اون اماند ان retrait de point دته به جریمه لاسته راځي او که پوینټونه هم ترې اخیستل کېږي ځان ته جریمه به وي. 115 روپۍ به جریمه دې ته راځي. Je me sens fiévreux et fatigué. Je peux conduire pour aller chez le médecin à 10 km. Oui, réponse A. Non, réponse B. زه د تبې احساس کوم او ستړی یم. زه کولی شم چې د ډاکټره پورې 10 کیلومتره ډرایو وکړم؟ نه. L'utilisation de la climatisation a un impact sur la consommation de carburant, réponse A, la pollution, réponse B, montant de réaction, réponse C. د ایر کنډیشن استفاده کول اثر لري په څه باندې؟ A. Consommation de carburant د تیلو باندې. د پولیسیون په لوګي او هوا مردارۍ باندې. مونتوم د ریاکسیون زما د هغه عمل کرد وخت باندې. A او B صحیح ده. Mon permis peut être retiré immédiatement en cas de conduite en état alcoolique, réponse A. De conduite sous influence de stupéfiants, réponse B. D'excès de vitesse de 20 km/h, réponse C. زما اسناد د ډریوري کېدای شي چې زر تر زره واخیستل شي. په کوم حالت کې؟ A. On conduit en état alcoolique په هغه حالت کې چې زه نشه یم. بلکل که چیرې ستاسو نشه د حد نه پورته وي ځای تر ځای یا په زر تر زره ستاسو لیسنس اخیستل کېږي. B. د conduit sous influence د stupéfiant او یا موټر ځغلول کله چې تاسو نشه یاستئ د stupéfiant. stupéfiant څه ته وایي؟ مخدره موادو ته وایي ورونو. کله چې تاسو چرس ووهئ او یا داسې نور نشې وکئ او په هغه حالت کې موټر وځغلوئ نو تاسو لیسنس به عاجلیک تاسو څخه اخیستل کېږي. B جواب هم صحیح ده. سی کې ویل شوی ده که چیرې کوم سرعت چې ده د هغې نه 20 درجې زیات وځغلوم ما نه اخیستل کېږي؟ نه. À chaque nouveau départ, je vérifie qu'il n'y a pas de traces d'huile sous le véhicule, réponse A. Le réglage des suspensions, réponse B. La propreté des plaques et des feux, réponse C. Qu'aucun pneu n'est dégonflé, réponse D. په هر ځل تګ باندې مطلب دا ده چې هر ځل زه خپل موټر ته حرکت ورکوم زه به دا چک کوم آیا به زه ځان ته ډاډ ورکوم. A. qu'il y a pas de traces d'huile sur le véhicule چې دلته هیڅ نښه د تیل نه د موټر لاندې. صحیح ده. مطلب دا ده که چیرې موټر د چیرته سوری لاندې ماشینې یا به موبلاین ته تویږي یا به وایکوم ته تویږي نو خامخا به لاندې غواړي که نه نو دا به چک کوې. دویم B. le réglage de suspension د خپل د موټر مثال د خبرې د جمپنونو دا حالت به چک کوو دا خو نه چکېږي. C. la propreté des plaques et des feux پاکوالی د پلاک یعنی د کوم نمبر چې د موټر ده پلیت مطلب ده او د هغه چراغونه به پاک ساتو. بالکل.
که aucun pneu n'est dégonflé او دا به چې کوو چې کوم ټایر یې چوېدلی نه وي dégonflé مطلب چوېدلی. Cette rue est à double sens, réponse A. À sens unique, réponse B. دوستانو ویل شوی چې دا کوڅه یو طرفه ده که دو طرفه. تاسو صحیح توجه وکئ. ته وینئ ټول موټر یې په یو طرف مخ ده. نو دې نه تاسو څه مطلب اخلئ؟ دو طرفه ده که یو طرفه؟ پس دا یو طرفه ده. sens unique. Dans la situation 1, je circule sans feu, réponse A. J'allume les feux de croisement, réponse B. Dans la situation 2, j'allume les feux de position seule, réponse C. De croisement, réponse D. دوستانو دوه عکس ده، دوه حالت ده. اول حالت دا ده چې سچویشن A وایي زه کولی شم چې سرکول سن فو بغیر د ګروپونو وځغلوم موټر. بلکل د فو د کروازما ته ضرورت نشته ځکه چې دلته هوا صاف ده، رڼا ده، مار ده. وینئ dans la situation 2 j'allume les feux. په دویم حالت کې زه به کوم ګروپ لګوم په دغه عکس کې په داخلي غاړه. اسمان ریز ده، کیدای شي یا باران ده یا واوره ده، هر څه چې ده روان ده. نو دا نور موټرې هم ګروپونه یې لګولی وینئ ډیم ګروپونه ده. نو تاسو به څه لګوئ؟ le feu de croisement. Ce panneau annonce une chaussée rétrécie. Par la droite uniquement, réponse A. Par la gauche uniquement, réponse B. Par la droite ou par la gauche, réponse C. ورونو دا تابلو وایي مونږ ته اعلان کوي شوسې rétrécie. شوسې rétrécie نه مطلب دا ده چې یو سړک به د منځه ځي یا به لاره ورکوټی کېږي ښي غاړې نه. نو دلته ای جواب کې ویل شوی ده چې par la droite uniquement د ښي غاړې نه فقط، par la gauche uniquement چپ غاړې ته خو هېڅ نشته، par la droite او par la gauche. نو ځان ته ای جواب صحیح ده. دوستانو دا دویم سیریز و. تاسو کتونه مننه. بیا هم که چیرې سوال څه مشکل څه یي موږ سره په کومنټ کې کولی شئ چې شیر کړئ. والله مو سپارم.